لس لارې یا لس طریقو باندې موږ او تاسې داسې یو نعمت ترلاسه کولی شو چې هر انسان په دې دنیا کې د هغې په لټه کې دی. داسې انسان نشته یا تاسې نه پېژنئ چې د دغه نعمت ترلاسه کولو لپاره شپه او ورځ هلې ځلې نه کوي. څوک حرام خوري، څوک حلال، څوک شهرت ته ځان رسوي، څوک سیاست موقفونو ته ځان رسوي، څوک ټول مال مصرفوي چې دغه نعمت ترلاسه کړي. خو زه درته لس هغه لارې ښیم چې د قرآن کریم او د حدیثو په رڼا کې موږ او تاسې دغه نعمت ته ځان رسولی شو. هغه نعمت تاسې پرې پوهېږئ چې څه شی دی؟ خوشحالي. رښتینې خوشحالي په ژوند کې څنګه ترلاسه کوی شو؟ لس شیان دي چې که موږ او تاسې عملي کو په ژوند کې او اهتمام ورته وکړو، رښتینې خوشحالي مو ژوند ته راتلی شي. ډاډه واوسئ. لومړی قوي ایمان دی. کله چې موږ او تاسې قوي ایمان ولرو، ژوند مو ورسره خوشحاله کېږي. په ژوند کې مو بېلابېلې خوشحالۍ راستنېږي. کله چې موږ قوي ایمان ولرو، زړه به مو مطمئن وي. کله چې زړه مطمئن شي، د خوشحالیو سرچینه زړه دی. زړه د الله پاک په واک کې دی. ان الله یحول بین المرء و قلبه. قرآن کریم کې الله پاک فرمایلی الله پاک د انسان او د انسان د زړه ترمنځ حائل دی. حائل یعنی واقع دی. که وغواړي زړه دی دې طرف ته اړي، که وغواړي درې طرف ته، دې بل طرف ته. پیغمبر صلی الله علیه وسلم به همدا دعا همیشه کوله چې یا مقلب القلوب ثبت قلبي على دینک. ای د زړه اړونکې راړونکې مقلب، زما زړه په دین باندې ثابت ولره. د دې دلیل څه دی؟ د قرآن چې زموږ او ستاسې خوشحالي په ایمان پورې تړلي. الله پاک فرمایلی فمن اتبع هدای فلا یضل ولا یشقى. هغه څوک چې زما د هدایت، دین، ایمان تابعداري وکړي، ایماندار شي، دیندار شي، قرآن لاره تعقیب کړي، قرآن لولي، قرآن باندې تکیه، فلا یضل ولا یشقى، نه به ګمراه شي او نه به ژوند بدبخت شي. شقاوت د خوشحالۍ مخالف حالت دی. بدبختی سراسر، زړه تنګوالی، هغه تر ټولو زیات ناوړه او بدبخته ژوند چې انسان لري. ورپسې څه وایي؟ ومن اعرض عن ذکري فإن له معیشة ضنکا. او هغه څوک چې زما له دغه ذکر نه، قرآن نه، اسلام نه مخ واړوي، فإن له معیشة ضنکا، د ده لپاره به داسې کلک ژوند دي، تنګ لکه دا موټی. ونحشره یوم القیامة اعمى. او په قیامت کې به موږ دی ړوند راپاڅوو، ځکه چې دغه د الله پاک دغه نښې نښانې، د قرآن، د ذکر، د نشانې، د هر څه دی نه ویني په سترګو. په حقیقت کې ړوند دی. موږ به په قیامت کې ړوند راپورته کړو. بل آیت کې الله پاک څه فرمایي؟ فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. څوک چې د دغه دین تابعداري وکړي، د هدایت تابعداري وکړي چې هماغه صراط المستقیم دی، دین دی، په دوی باندې به هیڅ خفګان او ویره نه وي. کله چې انسان الله پاک سره قوي اړیکه ولري، خپل رب سره قوي اړیکه ولري، د دې ایمان به ورسره قوي. کله چې ایمان قوي، زړه به ورسره مطمئني، او مطمئن زړه د خوشحالیو سرچینه ده. نو که غواړې خوشحاله ژوند ولري، زړه د خوشحالۍ مطمئني، الله پاک ویلي الا بذکر الله تطمئن القلوب. د الله پاک په ذکر باندې زړونه مطمئن کړي. یوازې د الله پاک په ذکر سره، خبردار وي، د الله په ذکر سره زړونه مطمئن کړي. کله چې موږ او تاسې د خپل زړه د ناروغیو درملنه وکړو، خوشحالي ورسره په خپله راځي. اما برعکس، که دغه زړه د ناروغیو چې هغه کینه ده، بدنیتي ده، ناشکري ده، او دا ټولې ناروغۍ چې موږ په وړاندې خبرې کړې دي، د دغه علاج ونه کړو، برعکس ژوند به مو بدبخته، خفګان نه ډک، تشویشونو او اندېښنو نه ډک وي. دویم، ذکر او اذکار. د خوشحالیو ترلاسه کولو دویمه طریقه، همیشه ژبه په ذکر باندې جاری مصروفه کول دي. همیشه د الله پاک اذکار، سهار او ماښام اذکار ویل دي. سهار کې د خوشحالۍ او د غم لرې کولو لپاره بېلابېل اذکار دي. مثلا اللهم انی اعوذ بک من الهم والحزن، دا دعا ده. تاسې د سهار او ماښام اذکار وګورئ، دا بېلابېل اذکار دي چې الله پاک قرآن د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې موږ ته ویلي دي.
رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل عادت درلود سحر او ماښام مسکار به ویل مونږ ته سپارښتنه کړې ده چې هغه وایي ژبه په ذکر باندې جاری ساته روزانه. کله چې د زړه د الله پاک سره تړلی مخکې مې ویل چې زړه د الله پاک په واک کې دی او همدغه رب به چې ته ورسره ښه اړیکه لرې د هغه په یاد یې همیشه هغه به ستا په یاد او ستا زړه به په خپل واک کې ساتي او همیشه به له خوشحالۍ اطمینان او سکون نه ډک لري چې کله دغه نعمتونه ستا زړه ته راغلل ژوند ورسره خوشحاله کېږي. وړې وړې خبرې وړه وړه تشویشونه واړه واړه مشکلات ستا ژوند نشي خفه کولی، خوشحالۍ نه درته ډکوي. دریم شکر کول. شاکر انسان همیشه ژوند یې له خوشحالیو ډکي ځکه الله پاک فرمایلي لئن شکرتم لازیدنکم که چېرته تاسو شکر وکړئ زه به ستاسې نعمتونه در زیات کړم. کله چې انسان په ژوند کې نعمتونه زیات دي او د هر نعمت باندې انسان شکر وباسي او بیا الله پاک هغه نعمتونه لا ډېرې برکت کوي ورته ژوند خو سراسر له نعمتونو ډکېږي او همدغه نعمتونه د انسان ژوند ته خوشحالۍ راوړي. اولاد نعمت دی، ښه موټر نعمت دی، ښه کور نعمت دی، پراخه کور نعمت دی. دغه نعمتونه هغه وخت برکت کېږي چې ته د الله پاک په نعمتونو باندې شکر کوونکی همیشه شکر گزارې. د خوشحالۍ ترلاسه کولو څلورمه لار بیا دا ده چې ته یو خیرخواه انسان اوسې، نورو انسانانو ته دې ګټه ورسېږي، یوازې د ځان په اړه فکر نه کوې. د راتب النابلسي هغه خبره مې درته پخوا په ویډیوګانې کې کړې، فرمایي چې اذا اردت ان تكون اسعد الناس فسعد الاخرين. که غواړې د دنیا تر ټولو خوشبخته خوشاله انسان اوسې نور خوشاله که. ته چې نور خوشاله کې ته د الله پاک بندگان په دې خوشاله کې چې الله پاک ته اجر درکړي، په بدل کې به الله پاک ستا خوشحالي زیاتوي ځکه هغه شکر ذات دی. الله پاک څنګه شکر کوي؟ دا چې ستا خوشحالي چې نورو ته خوشحالي ورکړي په بدل کې الله پاک ستا خوشحالي ډېروي. نور انسانانو ته خیر رسوه، د نور انسانانو د خیر په فکر اوسه، چاته شر مه رسوه او خلکو ته صدقه ورکوه، خلکو سره مرسته کوه، لاسنیوی کوه په خبرو باندې، په عمل باندې. که پیسې نه لري یا امکانات نه لري خلکو لاسنیوی کوه، چا سره مرسته کوه، څوک په تکلیف کې هغه مشکل ته حل کوه، الله پاک به ستا مشکلات حل کوي. کله چې د مشکلات ژوند کې حل خوشاله ژوند به ولري او آخرت کې الله پاک ستا غمونو او تشویشونه کمی لري کوي. د خوشحالۍ ترلاسه کولو لپاره پنځمه لار دا ده چې ته باید یو مثبت فکر انسان اوسې، منفي باف ونه اوسې. هر څه ته په مثبته سترګه ګوري، په نیک نظر ورته ګوري، منفي بافي نه کې. هر کار چې کېږي تر شاید الله پاک حکمت بولي. قناعت کې راضي اوسې د الله پاک په فیصلو باندې. عمر رضی الله عنه به ویل چې الله پاک زه یو څه وغواړم الله پاک ما ته هغه شی راکړي، که مثبته نتیجه که منفي زه پرې د الله پاک شکر ادا کوم ځکه چې زه نه پوهېږم څه زما په خیر دي څه زما په تاوان دي، خو الله پاک بهتره پوهېږي چې زما دپاره کوم شی زما په ګټه دي. الله پاک ستا نه ستا پر وضعیت ښه پوهېږي، ستا نه ستا پر ګټه ډېر ښه پوهېږي. همیشه مثبت اوسه، مثبت فکر کوه، ناخوالو تر شا حکمت بوله. کهف صورت کې دې نه دی لوستي؟ دغه کشته یې په سورې کولو باندې موسی علیه السلام حیران شو. تر شا حکمت څه و؟ دغه کشته یې چې تخریبېږي، خضر علیه السلام دا کشته سورۍ کړله، موسی علیه السلام ته دا د منلو نه وه، تا زیان واړو د کشتې ته غریب سړی، اما د پردې تر شا هغه حکمت باندې نه پوهېده چې کله ورته حکمت واضح شو چې الله پاک تر انسانه ډېر لوړ فکر کوي، ډېر ښه فکر کوي. هغه اولاد چې خضر علیه السلام ووژل د هغې تر شا یو حکمت و چې الله پاک موسی علیه السلام ته درس ورکو او دغه په یادولو باندې قرآن کې الله پاک موږ ته درس راکوي. هغه دیوال لاندې چې خزانه ساتلې و الله پاک د هغې تر شام الله پاک حکمت درلود. یعنې د انسان په مرګ کې، د انسان په وژنه کې کله کله حکمت انسان پې نه پوهېږي، دا د الله دنیا ده او الله پې پوهېږي او حکمت یې پوهېږي. ځکه موږ د دې دیوال نه شا نه پوهېږو چې څه قصه روانه ده. الله پاک د ټولو کائناتو د میلیاردونه ستورو، د میلیاردونه سیارو او نظامونو الله پاک پې پوهېږي، اما موږ پې نه پوهېږو، محدود عقل لرو، بیا ولې خپل چارې الله ته نه سپارو. نو که غواړې چې خوشحالي دې په ژوند کې هر کار هره پېښه چې کېده بس تر شا حکمت ته په تمه اوسه چې درته راښکاره شي
چې الله به څه حکمت درلود دی کې ناخواله کې. قرآن د الله پاک کلام دی، په هغې کې الله پاک موږ ته واضح کف صورت کې د دې حکمت بیان کړی چې هره پیښه کېږي تر شا یو څه شته، نو په تشویش کېږه مه، مثبت فکر کوه. د خوشحالي ترلاسه کولو لپاره شپږمه لار بیا دا ده چې ته یو بالانس ژوند ولري. په هر څه کې دی بالانس برابري، نه ډېر افراط وکړي نه ډېر تفریط. ته باید په ژوند کې د عبادت لپاره وخت ولري. یوه برخه ژوند د عبادت ته ځانګړی، یوه برخه د فامیل ته ځانګړی، یوه برخه د دعوت ته، خیر کارونو ته، خیر پروژو ته ځانګړی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند همداسې و. دغه ژوند کې فامیل هم وخت درلود، دعوت هم وخت درلود، جهاد او دعوت څنګه عبادتونو ته هم د ټول پام او وخت یې ورکوه. هغه کیسه به مو اورېدلې، حدیث کې راغلی چې 3 کسان راغلل د رسول الله صلی الله علیه وسلم له یوې مېرمنې زموږ له بیبي نه پوښتنه وکړه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه کوي 40 ساعتونو کې. کله چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه روټین ورته تشریح شو، هغه ویل چې یو ویل زه به ټول عمر روژه نیسم، چې پیغمبر یې کوي نو موږ یې ولې نه کوو. بل ویل زه به ټول عمر روژه نیسم، بل ویل ټول شپه به عبادت کوم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې خبر شو، منه وفرمایله ویل چې زه خپل روژه هم نیسم او روژه ماتوم، فامیل ته وخت ورکوم او عبادتونو ته خپل وخت ورکوم. دینه منه وفرمایله. نو تم باید په خپل ژوند کې دا بالانس ولري. هر عبادت ته خپل وخت، ورزش ته خپل وخت، تفریح ته خپل وخت، چکرونو ته خپل وخت، دعوت ته خپل وخت، کاروبار ته خپل وخت، فامیل ته خپل وخت. ته تقسیم بندي کړه. داسې مه کوه چې یو شی پسې نه اخته خیر کار کې فامیل دی پرېښی، فامیل ته دومره دغه چې خیر کارونه در نه پاتې دي. هر څه ته یو بالانس ولره. د خوشحالي ترلاسه کولو دپاره اووم شی دا دی، یا اوومه تګلاره دا ده چې ځان دپاره یو هدف ولره په ژوند کې. داسې یو هدف چې ته که په دنیا کې نه یم خیر او ګټې در رسېږي. د هدف دپاره تر ټولو غټ شرط دا دی چې هغه باید وخت پورې تړلی نه وي. 15 کالو کې زه دا هدف لرم، 10 کالو کې. کوچنی اهداف دي، دنیوي اهداف دي، صحیح ده. روزمره تجارت کې نورو دغو کې ځان ته اهداف ټاکي. زما هدف یو سپېڅلی هدف دی چې ستا له مرګ هم تا پسې در رواني. ځکه چې ته دغه اهداف ولري، دغه هدف د کار کولو دپاره ستا د مخکینی ټول څه چې مې درته وویل د شپږ مخکینی لارې دا پکې راځي، دا پکې نغاړل کېږي، دا پکې شاملېږي. هدف باید ټایم باوند نه وي، یعنې وخت پورې تړلی نه وي چې زه 15 کاله بعد داسې کېږم. باید ستا د عمر لا اخره پورې روان یم داسې. بل باید مبهم نه وي، زه داسې یو وطن آبادوم، زه دا کوم. دا غټ اهداف چې مبهمي تګلاره عملي ورته نه وي، داسې اهداف مه ټاکه. بل باید داسې هدفونه وي چې یوازې تا پورې، ستا فامیل پورې محدود نه وي. ستا کلی، ستا هیواد، ستا امت دې پورې باید تړلی. هغې کې بهترین شیونه صدقې جاریه راځي. نو دغه شیونو باندې پام کوه. یو سپېڅلی هدف باید ژوند کې ولري. بې هدفه ژوند سرګردانه دی، خوشحالي پکې نه. که ته هدف ولري او هغې دپاره کار کې، بیا ستا ژوند خوشحالۍ نه ډک کېدی شي. اتمه لاره د خوشحالي ترلاسه کولو دپاره صبر دی. چې ته صابر انسان واوسې، الله پاک ستا سره دی. ان الله مع الصابرین. رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث کې فرمایلی وای د مؤمن حالت د تعجب وړ دی چې یو نعمت ترلاسه کړي شکر پې کوي، چې نعمت ترلاسه نه کړي صبر پې کوي. د صبر میوه خواږه ده، موږ او تاسې وایو. صبر تر شا ډېرې ګټې لري. صابر انسان سره همیشه الله پاک مل وي. صبر کوه. د خوشحالي ترلاسه کولو دپاره نهمه لاره بیا دا ده چې نیک ملګري ولري، ښه ملګري ولري. ځکه خو الله پاک قرآن کې فرمایلي وکونو مع الصادقین، د رښتینو خلکو سره واوسئ. داسې ملګري په ژوند کې ولره چې کله د زړه باندې غم ډېر شي، بوج شي، ورته کښېني، زړه تش کړي، ښکلې مشوره درکړي، ښکلې لار در وښیي او تا ته پام وي، ستا خیال ساتي، د زړه بار دې کموي. بد ملګري، منفي باف ملګري، دا له خپل لیسته وباسئ. مثبت ملګري دا ځان سره په ژوند کې وساتئ، قدر یې وکړئ، ویې پالئ. ځکه مثبت ملګري نعمت دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ښه مثال دی. دغه صحابه څه ډول انسانانو؟ ښه انسانان شته، په دې شرط چې ته ښه شي. ته ښه شه، ملګري د چا اطراف کې ښه انسانان پیدا کېږي.
هغوی لاسنیوی کوه. مې پرېږده چې دغه د ملګرتیا نری تار وشلېږي. پوښتنه یې کوه، وخت په وخت احترام یې کوه، متقابل احترام ورته کوه او پام پې کوه. لاس یې ونیسه، ټینګ مه یې پرېږده. او د خوشحالي ترلاسه کولو دپاره بیا لسمه خبره، همیشه آخرت په یاد ساته. کله کله قبرستان ته ځه، هدیرې ته ځه، قبرونو ته ګوره. هغه انسانانو یو وخت کې ستا په شان ژوندي ګرځېدل، اما اوس تر خاورو لاندې دي. د دنیا مینه حدیث کې راځي چې د ټولو مشکلاتو مور ده. کله چې ته هدیرې ته ورشي، کله چې ته آخرت کله کله په یادې، غمونه، تشویشونه، تکلیفونه ته نشي ځپلی. او یو شی په پام کې لره، تر ټولو مهمه خبره دا ده، دنیا جنت نه ده. دنیا دار ابتلاء لا دار استواء ومنزل طرح لا منزل فرح. دنیا د امتحانونو ځای ده، دنیا د تکلیفونو، مشقتونو او زحمتونو ځای ده چې ته یې په پایله کې جنت وګټي. که دنیا جنت وي خو خفګان به پکې نه وي. که ابدي خوشحالي غواړې، هغه په جنت کې ده. ته به د جنت ترلاسه کولو دپاره دنیا نه استفاده کې، د دنیا امکاناتو نه استفاده کې او جنت به پې ګټې. په دغو لسو شیانو باندې ته ځان خوشحاله کولی شي، ژوند دې له خوشحالۍ ډکېدی شي. اوس ته راته ووایه، ستا په نظر نور داسې څه دي چې انسان ته خوشحالي ورکولی شي؟ زما هدف مادي خوشحالي نه ده، نسبي، مال پورې تړلې خوشحالي یا امکاناتو پورې، بلکې رښتینې خوشحالي چې زړه دې خوشحاله، سکون نه ډک، آرامش ولري او ځان تر ټولو خوشبخته انسان احساس کړي. کمنټ کې راته ولیکه.